هیڅ نه د معلومه چې د کرونا وایرس د ایمرجنسي په خاطر د نایانو سکاوي کله خلاصيږي. نو هم دغه وجه ده چې نایانو دوکانونه ژرنده کړل او کلی په کلی خلک له کورونو باسي. سرسڼه او مشران لا د ږیرې او بریتو صورت برابروي. د کرونا وبا یو وړختال ویل مارکیټونه تړلي نو بل خوای هنري خلک هم بیکاره کړي دي. خپل خدمت فاونډیشن د مردان نایانو ته د روزګار مکور کړی ده. زمونږ نور څه وسیله نشته. دغه دکان دی هغه بند دی. هغې پسې مونږ ته دکانونو کرای بیل راپسې حسابېږي. کارونه نشته. اوزګار کور ناست یو او خرچې خو هغه شان دي. ځای په ځای لګیا یو کارونه کوو او بس د عوامو 25 ورځې شو چا ږیرې غټې شوي وېښته غټ شوي او دغه شان لکه مشران دي داسې مشران دي چې کور نه نشي راوتی. هغې سره به څه کوو مونږ هغې له ځو کار وله کوو وېښته سمو ږیرې سمو. ځايي خلک هم خوشحاله دي او د یاد خیریه بنسټ شکریه ادا کړه. او د حمامونه بند دي سکاوې بند دي هر څه بند دي لاکډاون دی. د هغې په وجه باندې د خلکو سر سنت چې کوم دي نو هغه لوی شي او هغه هېڅ څه چې دی نو داسې ذریعه نه وه چې پیدا خو د دواړو طرفینو ده. بل دا کوم چې لګیا دي دا نایان چې دي نو د دې دا 25 ورځې شي د دې کارونه بند دي نو دې سره د دې څه ذریعه د رزق چې دی نو جوړه شوه او دلته کې چې دی نو دې دا خدمت کوي نو د دې به هم څه هغه دانه پانی مسله ده هغه به هم چې دی د دې رواني او دلته کې د خلکو چې دی نو الحمدلله کار هم کېږي. د الخدمت فاونډیشن انتظام کوونکي وایي چې دغه عمل د ملک په ټولو برخو کې شروع دی. کې 27 هیر ډریسرز زموږ په مختلفو وی سی کې په مختلف اربن کې او په رورل ایریاز کې هغه نننې چې کوم اکټیویټي ده هغه روانه ده په مختلف پاکټس کې او زما خیال دا دی چې دا خو مستقل ضرورت دی او زموږ د لاکډاون دا بغزیږي دا معامله به مجبوراً مخکې ځي نو موږ به دا وي چې انشاءالله په مستقبل کې دی موږ نور هم ارګنایز کوو او خلکو ته هغه په دې پروتوکول سره کوم SOPs دي دا میجرمنټ دي دا سټینډرډ دي په دې باندې دا سروس خلکو ته ورکوي. د طب ماهرین وایي چې د څه مودې تېرېدو وروستو د ویښتو غټولو نه ځینې بیمارۍ هم لګي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.